السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو که تاسو د یوټیوب پاسورډ هیر شوی وي، د فیسبوک پاسورډ هیر شوی وي، یا د مسنجر یا د واتس اپ پاسورډ تاسو نه هیر شوی وي، دوستانو که تاسو هر قسم اکاونټ وي او دغه پاسورډ تاسو نه هیر شوی وي، نو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو طریقه خیم چې هغه تاسو څنګه معلوموي. دوستانو که تاسو اکاونټ هر کله جوړ کړئ، که 15 کال مخکې تاسو جوړ کړئ، که کال مخکې جوړ کړئ او تاسو نه پاسورډ هیر شوی وي، نو دوستان دا ویډیو پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو د سیټینګ خیم هغه سیټینګ تاسو وکړئ او تاسو پاسورډ به تاسو ته میلاو شي. ښه دوستان، تاسو یې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې کروم براوزر ته راشئ، په هغې باندې بیا کلیک والئ. ښه تاسو سره به داسې پیج کولاو شي. تاسو به یې کار وکړئ چې بره تاسو ته به سره باندې 3 ډاټ ښکاري، دوستانو په دې باندې بیا کلیک والئ. بیا به دلته کې لاندې راشئ، دلته کې د سیټینګ اپشن دی، په دې باندې بیا کلیک والئ. تاسو سره بیا داسې اپشن راوړي، دلته کې تاسو به پاسورډ باندې کلیک والئ. چې په پاسورډ هم کله کلیک واغستو دوستانو، تاسو په موبایل کې چې څونه اکاونټس کولاو وي ټول به تاسو سره راوړي. ښه تاسو زه اوس طریقه ښیم چې تاسو په دې پاسورډ څنګه معلوموئ. فرض که دوستانو ما سره دلته کې دا یو اکاونټ دی ایټا آنلاین، په دې کې په ایټا کې ما ځان له یو اکاونټ جوړ کړی دی، پاسورډ ما نه هیر. دوستانو زه دا معلوموم. دوستان تاسو چې کم پاسورډ معلوموئ، تاسو په سیمپل بس په تاسو بس سیمپل په باندې کلیک والئ. چې کله به تاسو کلیک واخلئ، تاسو سره به داسې اپشن راوړي. دلته کې تاسو سره دا یو اپشن دی، د سترګو غونته کې اپشن دی، په دې بیا تاسو کلیک والئ. چې په دې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو، که تاسو په موبایل باندې سکرین لاک کوډ وي نو هغه کوډ به تاسو ووایئ، او که پې نه وي نو دا به ډایرکټ تاسو سره پاسورډ شروع شي. موبایل باندې سکرین لاک کوډ دی، کوډ زما ټیک شو، کوډ ما وویل. دا وګورئ دوستان، دا زموږ د اکاونټ پاسورډ دی. صحیح شو. فرض که زه بل معلوموم، صحیح ده، د ایټا والا شو. فرض که زه فیسبوک والا معلوموم، دا یو زه معلوموم دوستان، دې ته ګورئ. ټیک شو. په دې زه کلیک کړم، دلته کې د سترګ اپشن چې دی په دې بیا کلیک والئ. دا وګورئ دوستان، زموږ دا یو پاسورډ دی. صحیح شو د فیسبوک. ښه نو دوستانو په دې طریقه باندې تاسو د خپل اکاونټ پاسورډ معلومولی شئ. دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ.